بسم الله الرحمن الرحیم. کوډلنه شریف الله خلیل د بخیر راغلی. ټاپک زموږ پرنټینګ پیټرنز دی. د سٹار پیټرنز په سکو پرنټ کوو تر څو پورې تر ډیفیکلټ ون پورې چې مطلب هغه سخته موږ سره راځي. نو راځو موږ څه ته نوټ پیډ ته او نوټ پیډ کې ګورو چې مطلب اول موږ کوم سٹار پیټرن پرنټ کول غواړو. نو هغې کې اول موږ سره موږ وایو چې 1 2 3 4 5 داسې یو پیټرن موږ سره وي چې 1 2 3 4 5 او بیا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. نو مطلب دغه شان دی یو پیټرن موږ سره وي چې په کوم کې مطلب 15 روز دي. روز ته وایي مطلب چې سطرونه ته وایي سیده سره مطلب داسې په دې شکل باندې ګوره 1 رو 2 رو 3 رو 4 رو او که چیرې همدارنګه یو بل رو هم موږ ولرو دې چې وایي مطلب 15 رو او 15 سطرونه په دې څه کې دې پیټرن کې موږ سره موجود دي. 1 رو 2 رو 3 رو 4 رو او 15 رو. دې ته موږ چې وایو موږ ورشو دې ته وایي چې 5 روز موږ سره په کې موجود وي سیده. او سیکنډ چې دې ګوره موږ سره که چیرې دلته یو سپیس ورکړو دا موږ سره لږ واضح ښکاري سیده. نو دا موږ کاپي کوو چې کوم دا زه لرې کول غواړم ډیلیټ کول غواړم دلته کنټرول وي 2 3 4 5 صحیح شه. نو موږ سره څو کالمې موجود دي دغه ته یو کالم وایي ښه ګوره دغه ته موږ سره یو کالم وایي بخښنه غواړم ګوره یو دې ځینې ونیسه داسې راشه موږ سره دې چې یو کالم وایي. نو مطلب څو کالم موږ سره موجود دي ګوره دا یو کالم 2 کالمې 3 کالم 4 کالمې 5 کالمې. که چیرې موږ څه شي کوو موږ دلته راشو موږ د څه ته یا راشه وین ورډ ته سیده وین ورډ ته راغلو. وین ورډ کې موږ وایو چې دلته موږ سره څه شی وکړه پلس بیا څه شي دا موږ سره ګوره تاسو موږ سره چې ګوره دې ته موږ یو کالم وایو سیده دې ته کالم وایو او که چیرې موږ ګورو سطر دی کې بیا سطر دې ته موږ سطر وایو سیده. دې کې موږ سره څو کالم موجود دي ګوره 1 کالم 2 کالمې 3 کالمې 4 کالمې 5 کالمې سیده. نو مطلب ګوره سطرونه بخښنه غواړم یو سطر ګوره لومړی سطر دویم سطر او دا دریم سطر څلورم سطر پنځم سطر 5 سطر موجود شول. او کالمې څو کالم موجود دي ګوره دا لومړی کالم د ګوره داسې لاندې راځي عمودي سیده دویم کالم شه دا دریم کالم شه دا څلورم کالم شه او دا هم پنځم کالم شه سیده. موږ سره 15 سطرونه او 15 کالم موجود دي. د سطرونو اول د سطرونو لپاره یا روس لپاره چې کوم لومړنی لوپ چلو او دویم لوپ د څه لپاره چلو دویم لوپ موږ سره د کالمز لپاره موجود وي سیده. لومړی لوپ موږ سره د څه لپاره د سطرونو لپاره او دویم لوپ موږ سره د کالم لپاره موجود دي. نو دغه موږ ګورو نسټډ لوپ یوز کوو چې لومړی د سطر لپاره او دویم د کالمز لپاره یوز شي. نو موږ وایو چې df c++ ته راځو او دلته خپل کوډ لیکو چې hash include input out stream او بیا لاندې چې hash include can you hash include dot h او دلته ورته راځم زه ورته لیکم چې using namespace std main فنکشن اخلم او که چیرې د په انټیجر سره سټارټ کوم نور به هم راشي انټیجر او دلته چې کوم ریټرن 0 صحیح. دا زموږ ساحه شوه د لوپس لپاره. راځم اول ورته وایم چې انټیجر i او u موږ سره چې i او u دا موږ سره د لوپ چلول لپاره واخله او چې دلته زه ډایرکټ راځم وایل لوپ سټارټ کوم او دې باډي اخلم او بل وایل لوپ هم پکې سټارټ کوم او دې هم باډي اخلم. صحیح شو چې مطلب دا موږ سره دوه لوپ نسټډ لوپ شول. وایم چې د یو لوپ منځ کې ګوره بل لوپ راغی موږ سره دا چې دا نسټډ لوپ شي صحیح ده. نسټډ لوپ کې موږ وایو چې که چیرې دغه دواړه چې کوم دا مساوي د یو سره کومه او د یو پرېږدم صحیح ده څورته یم آی مساوي د یو سره شه نو چې که دلته راځم ورته یم چې آی مساوي د یو سره شه نو I is less than or equal to 5 کا سیده I is less than or equal to 5 کا او بیا راشه دلته چې کا دلته موږ سره u equal to 1 کا او څه شی کا دلته راشه u is less than or equal to what u is less than or equal to 5 سیده 15 روز موږ سره ګوره اوټر لوپ دي ته وایي څه شی وایي دي ته اوټر لوپ وایي لکه مخکې چې هاو ویلې سیده اوټر لوپ دا څه لپاره یوز کېږي دا موږ سره د روز لپاره یوز کېږي په
پیټرنز کې او دا موږ سره چې دا موږ سره د انر لوپ نوم یادېږي دا موږ سره څه لپاره یوز کېږي دا موږ سره د کالم په نوم سره یوز کېږي دا د کالمز لپاره یوز کېږي دا موږ د اوټر لوپ دا چې مطلب 15 چې دی روز دی موږ سره او 15 کالم موږ سره که چېرې موږ خپل شیپ سره شو زموږ شیپ داسې و چې نو پېر نه راواخلو چې دغه شی به راواخلو دا کاپي به یې کړو او راوشو دلته ورته چې که یو کمنټ واخله او کنټرول وي که دا یو به هغه که او سټار صحیح شه دا موږ ګوره ملټیپل لاینز کمنټ واخیستل دا موږ مخکې ویلي چې دا نو موږ دا شی پرنټ کول غواړو ګوره څو کاله موږ سره موجود دي روز موږ سره یو دوه شوې او همدارنګه 3 شوې او 4 شوې او 15 شوې نو 15 روز موږ سره موجود دي نو موږ دلته ځکه 15 روز واخیستلې او کاله موږ سره څو موجود دي 1 2 3 4 15 روز کالم هم موږ سره موجود دي نو ځکه موږ 15 کالمز واخیستل راځم زه ورته وایم چې دلته څه شی که موږ سره سی آوټ که موږ سره څه شی سی آوټ که موږ سره سټرنګ واخله او دې کې سټار ورکړه او بیا څه که دلته یو لږ سپیس هم واخلې نو ښه به راشي او لږ سپیس موږ سره واخله دې خوا دې غاړه کې دواړه ښه نو لږ سپیس موږ سره اخله اول به راشي چې شی به وکړي دلته ښه د دې لوپ څه شی کوم دلته باید یو پلس پلس ولیکم او د دې ځای نه راوځم دلته ورته ولیکم چې سی آوټ که موږ سره چې یو انلاین واخله او انلاین نه وروسته موږ سره آی پلس پلس ولیکه او دا راځم ګوره زه ورته وایم چې لاجیک باندې وروسته هم خبرې وکړو خو راځم زه وایم چې یو پره دا کمپایل که او اوس یې موږ سره رن که ګوره موږ سره هماغه شی په لاس راغی دا شی پسې ده 1 2 3 4 5 چې شو نو 15 کالم موږ سره موجودې شوې دې نه معلومېږي چې مطلب لومړی کالم دویم کالم دریم کالم څلورم کالم پنځم کالم او څوم روز موږ سره موجود دي 1 2 3 4 5 ګوره دا داسې کېږي چې مطلب دلته راشم زه ورته وایم چې ښه لازم زه ورته وایم چې څه شی که آی مساوي د یو سره شه او یو هم مساوي د یو سره شوه صحیح شه نو زه وایم آی هم څه شی کېږي اول لوپ څه شی کېږي موږ سره 15 ضرب 15 15 پیره موږ سره چې کېږي دا لوپ موږ سره دغه سټار 15 دانې سټارونه پرنټ کېږي نو مطلب راځم 15 پیره چې دغه کېږي نو آی هم یو د یو هم یو ده آی از لیس نو مطلب 15 پیره چې کېږي دا موږ سره چې هر څه دلته وي د دې باډي کې د دې دویم لوپ باډي کې هغه موږ سره چې کېږي پرنټ کېږي نو موږ سره چې 15 ستوري دي او بیا چې یو پلس پلس چې نو که 15 نه شپږ شو نو شپږ چې کېږي موږ سره ډسمس کېږي لوپ چې دا 15 ستوري به اوله کې پرنټ کېږي نو بیا چې ډسمس شي بیا به دلته راشي شته د لوپ نه به ووځي دلته به راشي وګوري چې یو انلاین ده نو څه شی به وکړي دا ځای به څه کېږي نور به مخکې پرېږدي چې دا ګوره سټار ورکوم دا ځای به څه کېږي دا ځای به پرېږدي نور دې ځای نه به څه کېږي جمپ وهي دلته او دلته به څه کېږي دغه ستوري به څه کېږي دا به پرنټ کړي موږ سره 15 دانې نو 15 دانې چې پرنټ کړل څه ده ګوره لکه زه وایم 15 ستوري پرنټ کړه ستوری 2 ستوري 3 ستوري 4 ستوري 15 ستوري 15 ستوري پرنټ کړل دلته راغی موږ سره چې دا لوپ موږ سره ختم شي ځکه چې یو موږ سره د 15 نه شپږ شوه شپږ د 15 نه کم نه ده نو رابه شي دلته چې دې نه به وځي دلته به یو انلاین واخلي او انلاین نه وروسته به دلته چې یو جمپ وکړي جمپ وي او بیا به آی پلس پلس چې آی به موږ سره 2 شي بیا دویم لوپ کې راشي هم 15 پیره به خپل ایټریشنز پوره کړي او 15 ستوري به دلته پرنټ کړي دا کنټرول سی او دا کنټرول وي 15 ستوري څنګه پرنټ کوي ګوره دې فلو به تاسو ته پته وي چې ورته اول څه شي کېږي آی به چې کې آی موږ سره ویډیو یو د 15 نه ورکوډ دی سیده بیا به راشي آی مخکې به راشي لوپ به وچرېږي دې باډي ته به راشي د خپل نو بیا به دې باډي کې بل لوپ پروت وي چې د یو د یو نه سټارټ ده او یو از لیس دین 5 ده سیده یو از لیس دین 5 ده نو بیا به څه کېږي دلته چار سی بي هغه به پرنټ کړي ځکه چې یو موږ سره یو د 15 نه ورکوټی د یو ستوری موږ سره پرنټ کړي بیا به راشي یو پلس پلس شي یو ویډیو کې به اپډیټ شي سیده اپډیشن وشي یو به د یو نه 2 شي نو دا شي 2 به د 15 نه کم ده هو بیا به څه کېږي یو ستوری بل پرنټ کړي بیا به راشي موږ سره یو موږ سره څه ده د یو ویډیو موږ سره یو بل هم زیاته شوه چې څه شوه موږ سره د یو ویډیو د
د مطلب د دوه نه درې شوه درې هم د پنځو نه کم ده نو بیا به راشي یو ستوری بل پرنټ کړي بیا به څلور شي څلور هم پنځو نه کم ده بیا به څلور ستوري پرنټ کړي سیده ګوره دې ځای پورې به راشي بیا به راشي موږ سره یو په پلس پلس یو پلس پلس شي ویلیو به اپډیټ شي څلور نه پنځه شي مطلب یو کې به یو بله ویلیو اچول شي نو پنځه هم د پنځو نه کشي کوچنی نه ده ګوره دا کوچنی علامه ختمه شوه نو مطلب کوچنی نه ده نو مساوي خو ده که نه دا ګوره مساوي موږ سره ده نو څه شي پنځه مساوي پنځه ده نو بیا به څه یو ستوری پرنټ کړي بیا به راشي یو به شپږ شي شپږ اوس نه کوچنی ده او نه مساوي ده نو دې لوپ نه به ووځي او دلته به چې یو انډ لاین واخلي مطلب دې لاین نه به ختم شي دې ځای ته به راکوز شي دغه ځای ته څه ده دې اول ته به راشي دې ځای ته به کرسر راشي بیا به راشي موږ ته وایي چې آی پلس پلس شو نو آی د دوه شوه دوه د پنځو نه راکوټې ده نو یو هم بیا یو نو بیا پنځه هغه خپل تکراري پنځه ستوري پرنټ کوي او دې ځای ته راځي بیا راځي چې شپږ شي بیا بل داسې شي چې یو انډ لاین واخلي که چېرې زه وایم نه زما داسې یو شکل نه ده پکار دلته مې نمبرې پکار دي نو نمبر پرنټ کول دپاره زه ورته وایم چې دا لرې که نمبر څه شی کوم زه ورته وایم یو دوه درې څلور پنځه پرنټ کول دي بیا څه شی که نیکسټ راجم وکړه بیا یو درې څلور پنځه پرنټ کړه مطلب پنځه پرې یو دوه درې څلور پنځه یو درې څلور پنځه یو درې څلور پنځه پرنټ کړه نو دغه دپاره څه شی کوم زه ورته د یو ویډیو منشن کوم ځکه چې اول به یو پرنټ کړي بیا به دوه پرنټ کړي بیا به درې پرنټ کړي بیا به څلور بیا به پنځه ځکه چې د آی یو ویډیو به یو وي نو یو صحیح ده بیا به یو پرنټ کړي بیا به یو پلس پلس شي دوه شي بیا به دوه د پنځو رقم ده بیا به دوه پرنټ کړي همدارنګه تر پنځو پورې بیا به انډ لاین واخلي بیا به راشي د آی به پلس پلس شي نو ګوره راځو د پروګرام رن کوو صحیح ده کمپایلر رن دا ګوره یو دوه درې څلور پنځه یو درې څلور پنځه یو درې څلور پنځه یو درې څلور پنځه خو که چېرې زه وایم چې نه داسې هم پرنټ کوه زه ورته وایم چې یو اوله کې پرنټ کړه بیا دویم کې دوه پرنټ کړه درېیم کې درې څلور پنځه په روز کې پرنټ کړه نو دې پرنټ کولو دپاره راځم زه ورته چې کوم زه باید د آی ویډیو منشن کړم ځکه چې هغه اوله کې یو دپاره ټول چلېږي څه ده د آی ویډیو به یو وي یو نه به راشي لوپ دویم لوپ ته دویم لوپ کې به څه کېږي پنځو پورې هغه ویډیو انکریمنټ کېږي او پرنټ کېږي به څه ده صرف د یو ویډیو په انکریمنټ کېږي څه ده په لوپ ویډیو انکریمنټ کېږي دلته چې ته چې ویل هغه پرنټ کېږي خو دلته د یو ویډیو هم ورکړې ده نو ځکه یو درې څلور پنځه راتله اول رو کې که چېرې یو په اول رو کې راولم نو دلته باید څه کوم د آی ویډیو منشن کړمه که چېرې لږ مسافه هم موږ واخلو دا به ښه راشي کمپایلر رن کړه ګوره یو دوه درې څلور پنځه ښه راځم اوس ګوره دویم شکل د دویم شکل داسې جوړوم چې دا به څه کوم دا به ختم کړم زه او دلته به راشي شته نوټ پیډ ته به راشو نوټ پیډ کې زه وایم چې که چېرې زه داسې شکل جوړ کړم چې څه د یوه اسانه شکل که چېرې زه دلته ولرم یو ستوری څه ده او دلته ولرم چې دوه ستوري او دلته لاندې هغه کې درې ستوري ولرم او درې ستورو نه وروسته دلته څلور ستوري ولرم څه ده او څلور ستورو نه وروسته زه چې یو کمزور دیم چې یو دوه درې څلور پنځه داسې یو شکل ولرم څه ده ګوره اول مطلب هغه موږ سره ډېر اسانه شکل و څه دی چې مطلب څومره د روز شمېر و هغه موږ د کالم شمېر و خو دلته اوس تغییر راغی موږ سره پکې څه ده اوس پنځه روز ول هغه کې موږ سره او پنځه کالمس ول څه ده خو دې کې موږ سره اوس تغییر دې باندې راغلی ځکه چې موږ سره ګوره څو روز دي موږ سره یو رو دوه رو درې او څلور او پنځه څه ده نو پنځه روز دي موږ سره زه وایم چې هو اول لوپ زه چې کوم اوټر لوپ موږ د روز لپاره چلو څه ده outer loop دا چې که انیشیالایز که څو سره د پنځو سره انیشیالایز که څه ده outer loop موږ سره د پنځو سره انیشیالایز شي او که چېرې inner loop وګورو inner loop څه شی ده ګورئ فرست کالم دا دی صحیح ده سیکنډ کالم دا ده تھرډ کالم هم دا ده او فورث کالم هم دا ده او فیفت کالم هم دا ده هغه به هم څه شی کو د ون نه به سټارټ کو مطلب اول کې به څه شی کېږي په inner loop مطلب د کالمز دپاره کالمز لپاره څه کېږي اول کې به یو پرنټ کېږي بیا به څه کېږي دوه پرنټ کېږي بیا دوه پرنټ کېږي بیا به دوه پرنټ کېږي بیا درې بیا څلور بیا پنځه نو مطلب دغسې مسلسله به روانه کړو نو مطلب ټول چل په دویم لوپ کې ده ګوره دې پروګرام دپاره موږ راځو دلته داسې کوو چې فار لوپ باندې دا پروګرام جوړو چې د اسانۍ دپاره نو که چېرې ورته وایم چې انټیجر آی
او یو موږ سره تیا ډیکلیئر واخله سیده فار لوپ اخلم فار لوپ کې خو دې ځای ګوره مطلب مخکې موږ دا نه وکړي سیده چې مطلب بیرون چې شي کوم نشه ډیکلیئر کول ویریبل خو دلته الته هم کوي شی دلته هم کوي شی زه ورته I is equal to څه کا 1 واخله I is less than or equal to 5 واخله I plus plus واخله دا خو د روز شمیر لپاره دا دی باندې تاسو خو پېږئ سیده د روز لپاره چې کا اوټر لوپ موږ یوز کوو څه لپاره د روز پرینټینګ لپاره صحیح د روز پرینټینګ لپاره موږ اوټر لوپ یوز کوو هغه 15 پورې بدل شي آی مطلب ګوره د یو نه سٹارټ شو نو اول پرې به شي یو د 15 نه ورکوټه ده هو یو پر پرینټ شي د دویم دریم څلور 15 پرې هغه کم لوپ چې موږ سره وس دویم راځي هغه باید پرینټ شي خپل سیده دویم فار لوپ اخلم فار لوپ کې ورته هم شي خاطر دی باید یو بار جوړ کړم او دې کې ورته هم شي کچې ورته هم شي u is equal to 1 واخله u is less than or equal to څه شی وکم مطلب څه غواړم چې دا یو نه سٹارټ شي اول کې باید موږ سره دا لوپ یو پرې وچلیږي او بیا دویم کې څه شي چې دا لوپ ختم شي یو پرې وچلیږي او دا لوپ باید ختم شي بیا راشي دلته چې دا لوپ دویم پرې شي نو باید دا هم دوه پرې وچلیږي او که دا دریم پرې کېږي بیا دا هم باید درې پرې وچلیږي نو دې لپاره چې کوم زه دې ویډیو آی سره انیشیالایز کوم او یو پلس پلس کوم سیده دې را چې تاسو د ګوره که چیرې موږ سره یو موږ سره یو شو نو آی ویډیو الریډي هم یو ده نو راځي دلته څه کوي ډي لوپ ته یو از لیس دین آی یو او آی ویډیو دواړه یو ده نو یو که چیرې کوچنی نه ده خو مساوي خو ده که نه چې مساوي ده نو دلته چې کوم زه ورته یم سی اوټ که موږ سره سی اوټ که موږ سره څه شی ستوری موږ سره پرینټ که سیده دلته تاسو هر څه ورکوئ چې دا سټرینګ هغه ده موږ سره خو موږ په ستورو سټار پیټرنس باندې کار کوو ستورو پیټرنس باندې نو ځکه موږ ستوري ورکوو نو دلته زه چې کوم ستوری ورکوم زه ورته یم نو دا دې ځای نه بیا وروسته راشه دلته سی اوټ که موږ سره یو انلاین واخله سیده ښه اوس آی ویډیو یو ده او د یو ویډیو یو ده او د آی ویډیو هم یو ده نو یو ستوری موږ سره پرینټ کړي بیا به راشي دا یو به پلس پلس شي یو پلس پلس یو دوه شوه موږ سره او د آی ویډیو هلته موږ سره یو ده نو دوه ده یو نه ورکوټ هم نه ده او مساوي هم نه ده نو بیا به راشي د لوپ نه به وځي دلته به راشي او جمپ به وهي سیده ګوره دلته موږ سره چې کېږي یو ستوری به پرینټ کړي او بیا به جمپ وهي دې ځای نه سیده د ځای نه جمپ وهه نو را به شي دلته انلاین به واخلي انلاین نوي لاین ته به راشي بیا به آی پلس پلس شي آی ویډیو به دوه شي صحیح د آی ویډیو کې تغیر شي دوه د 15 ورکوټې ده هو نو بیا به راشي مطلب یو ویډیو څه شوه موږ سره یو ده یو د آی نه آی کې موږ سره دوه پرتې دي ورکوټې ده هو یو ستوری به دلته چې کي پرینټ کي او بیا به چې کي موږ سره ګوره سپیس ته راخستی ده سپیس به واخلي او بیا به چې شي دې خوا ده هم سپیس اخیستی ده مطلب ګوره دې خوا ما سپیس ورکړی ده نو دې خوا به هم یو سپیس واخلي او بیا به راشي یو به پلس پلس شي یو به دوه شي مطلب دوه ده آی ویډیو هم دوه شوې ده نو دوه چې که یو بل ستوری هم پرینټ کړه دلته خو دلته نه یو سپیس یې اخیستی سیده بیا به راشي چې کېږي یو ویډیو به درې شي درې د دوه نه ورکوټې ده نه نو مساوي هم نه ده نو بیا چې کېږي انلاین به واخلي دلته ګوره انلاین ته به راکته شي بیا به دلته بېرته راشي چې دلته راغی د آی لوپ باډي خو ختمه نه ده بیا به راشي آی به پلس پلس شي آی به درې شي نو چې څنګه مطلب دا لوپ زیاتېږي دا لوپ به هم ورسره زیاتېږي کره کره نو بیا به راشي بیا چې کېږي درې پرې به پرینټ شي درې پرې پرینټ شي نو همدارنګه سلسله به روانه وي بیا به راشي یو ویډیو به څلور شي مطلب د آی ویډیو به څلور شي بیا به راشي د یو به هم څلور پرې راوچلېږي بیا به د آی ویډیو 15 شي او 15 به هم د انر لوپ هم 15 پرې راوچلېږي او کله 15 نه پرینټ کړي سیده ستوری 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 داسې یو پرینټ کې موږ سره شکل خو راځم دې دپاره دې ثبوت دپاره راځم دا پروګرام چې کوم رن کول غواړم نو راشه کمپایل او رن یې کړه ګوره هماغه شکل موږ سره پلاس راغی یو دوه درې څلور پنځه نو چې پنځه روز موږ سره موجود شولې او پنځه کالمې موږ سره موجودې شوې او دې په مفهوم یا د دې په کوډ باندې ان شاء الله تاسو رسیدلی یاستئ ولې ځکه چې په دې کوډ کې موږ څه شی کړي دي موږ وایو چې څومره چې اوټر لوپ چلیږي هغومره د انر لوپ هم موږ سره وچلیږي خو موږ سره انر لوپ ولې هغومره باید وچلیږي ځکه چې اوله کې موږ یو ستوری پرینټ کوو نو یو ستوری باید پرینټ شي بیا به د انلاین واخلي بیا د موږ سره چې کېږي د اوټر لوپ چې دوه شي نو انر لوپ به هم دوه پورې وچلیږي نو چې انر لوپ اوټر لوپ درې شو نو درې پره باید هم وچلیږي چې موږ سره درې ستوري پرینټ کړي او څلورم پیره چې شي چې اوټر لوپ موږ سره د ویډیو څلور شوه نو مطلب د یو ویډیو از لیس دین آی اخلم ځکه چې څلور پیره انر لوپ هم وچلیږي او څلور ستوري موږ سره چې دلته پرینټ کړي د سپیسز سره
او بیا څه کېږي موږ سره چې د آی ویلیو 15 شوه 15 مساوي د 15 سره ده خو لیس نه ده نو بیا څه کېږي موږ سره باید 15 ستوري انر لوپ هم وچلېږي چې یو از لیس دین آی څه 5 ده نو مطلب یو از لیس دین 1 از لیس دین 5 راشي بیا به 2 از لیس دین 5 راشي بیا به 3 از لیس دین 5 4 از لیس دین 5 5 از لیس دین 5 که چېرې یو شپږ شوه بیا به کنډیشن پاتې شي انلاین به واخلي دې ځای به څه شي دلته نوي لاین ته راشي او بیا آی پلس پلس شي بیا به آی شپږ شي شپږ از لیس دین 5 نه ده نو چې دا به دلته پاتې شي او څه کېږي دا پروګرام به موږ سره پوره شي راځم اوس ګورم بل پروګرام ده او بل پروګرام داسې جوړوم چې که چېرې د دې مخالف موږ واخلو مخالف څنګه اخلو راځم زه ورته یم چې نوټ پیډ ته داسې اخلم چې ګوره دا 15 ستوري دي که نه دا کاپي کوم او دلته چې کوم 15 ستوري پرنټ کوم او 15 ستورو نه وروسته څه کوم ورته 15 ستورو نه وروسته دلته ورته یم چې دغه 4 ستوري موږ سره بیا پرنټ کړه صحیح ده 15 ستورو نه وروسته 4 ستوري پرنټ کړه بیا موږ سره چې کړه 3 ستوري پرنټ کړه دلته بیا موږ سره چې کړه 2 ستوري پرنټ کړه بیا چې کړه موږ سره یو ستوری پرنټ کړه ګوره د دې بالکل مخالف ده صحیح ده دا ګوره موږ سره یو دوه بیا درې بیا څلور بیا پنځه نو بیا چې دا موږ سره 15 ده 4 ده بیا 3 ده بیا 2 ده بیا 1 ده نو ګوره دغه مخالف نه مطلب دغه سرچپه راغی که چېرې د همدې لاندې پرنټ کړو نو موږ سره به داسې یو شکل لاس راشي چې ګوره دا لرې کړو موږ ته نه صحیح ده نو ګوره داسې یو شکل به موږ سره لاسته راشي نو داسې شکل راوستلو مطلب وروسته بېکار کوو صحیح ده نو مطلب دغه شکل زه پرنټ کول غواړم صحیح ده نو زه رسم دا کمنټ کوم دغه پروګرام چې کوم دا زه په کمنټ کې اچوم سنگل لاین کمنټ کې څه کوم زه کنټرول فورورډ سلیش وهم چې دا په سنگل لاین کمنټ کې وغورځيږي نو سنگل لاین کمنټ کې وغورځیده دا په سنگل لاین کمنټ کې وغورځیده راځم ورته هم شي ښه اوس راځم دلته سیکنډ پروګرام جوړوم سیکنډ پروګرام داسې جوړوم چې فار لوپ اخلم او فار لوپ کې ډایرکټ فار لوپ اخلم چې دا انټیجر I is equal to 1 اخلم I is equal to 1 اخلم I is less than or equal to 5 اخلم ولې ځکه چې موږ سره 15 روز already موجود دي ګوره 1 2 3 4 5 نو روز موږ سره څو دي موږ سره 5 دي نو موږ ځکه اوټر لوپ د 5 نه انیشیالایز کړ وای باید پلس پلس کم او دلته راکات شم وروسته د فار لوپ باډي واخلم ښه دا کوډ باید لږ بر وکړم صحیح ده زه باید د فار لوپ باډي واخلم او فار لوپ باډي کې دا وایم چې یو بل فار لوپ باډي واخلم صحیح ده او دې کې ورته وایم چې انټیجر j is equal to 5 واخلم صحیح j is equal to 5 واخلم او j is less than or equal to I واخلم او j minus کم صحیح ښه دې لاجیک باندې وروسته کار کوو چې دا وصول د چې کوم دلته باید څه پرنټ کړم سی آوټ هر یو کریکټر چې ته ورکوې ستوری ورکوې دلته یا همدارنګه هیش ورکوې یا همدارنګه یو بل هر یو کریکټر چې ته ورکوې سیده هغه ورکوی شي نو زه ورته وایم چې دې خوا مسافه مه اخله دلته چې که ستوری ورکوه دلته مسافه واخله سیده نو بیا دلته چې وکړه دلته موږ سره دې لوپ نه ووځه سی آوټ به موږ سره چې یو رو دې کمپلیټ کړه دلته په دې لوپ باندې نو دې لوپ باندې چې یو رو دې کمپلیټ کړه یو کالم سوري بیا راشي چې که دا موږ سره انلاین واخله ښه اوټر لوپ لکه موږ چې د ما ته ویلي د روز لپاره استعمالوو سیده موږ شکل داسې پرنټ کوو سیده د وضاحت دپاره دلته راځو موږ ګورو زه وایم I is less than 5 واخله سیده نو I موږ اول یو سره انشیالایز کړی موږ راځي دې لوپ دپاره سیده نو موږ کنډیشن ټرو ده ځکه چې یو د 15 ورکوټی ده I ویلو یو د 15 ورکوټی ده نو موږ راشي دلته j is less equal to 5 واخله ولې ځکه چې که چیرې موږ هغه بل لوپ کې وګورو صحیح د بل لوپ ته که چیرې موږ راشو ګوره u is less equal to I یو مخسته u is less than or equal to I مخسته ولې ځکه چې موږ یو پیر پرنټ کوو د یو نه سټارټ کوو یو ګوره داسې یو ستوری به پرنټ کړه بیا به انلاین واخیسته بیا به 2 ستوري پرنټ کړه خو دې کې څه کوو موږ اوله د څو نه سټارټ کوو موږ وایو چې یو ستوری د واخیست بیا بل ستوری بیا بل بیا بل بیا بل بیا څه کوه بیا موږ سره انلاین واخله اول نه موږ سره 15 ستوري پرنټ کړه بالکل دغه سرچپه شکل نو دې دپاره موږ سرچپه کول دپاره دلته چې 15 اخیستی او j is greater than or equal to I م اخیستی ده ګوره یو صرف یو کنډیشن چینج شوی او یو د I د j یا د u ویلیو چینج شوی ده که چیرې د j په ځای دلته هم u ولیږم تاسو به ښه پوه شئ دا u او u ماینس سیده نو موږ سره هغه سرچپه هغه شوی ده ګوره
که چیرې موږ نمبر پرینټ کړو نمبر هم همغه شی راځي چې 5 4 3 2 1 به راشي خو هلته موږ سره څه شی راته هلته موږ سره 1 2 3 4 5 راته نو مخکیني لوپ کې چې کړی وه نو همدارنګه زه راځم دا پرینټ کول غواړم کمپایل او رن که فار لوپ چې شی وایي I was not declared in the scope څه ده I declare شوی ده integer I equal to 1 ښه come on I was not declared in the scope I مخکې ډیکلیئر شوی څه ده دغلته موږ سره د څه مسله ورکوي که چیرې آی نه زه دلته واخلم چې ال واخلم ال نه ډیکلیئر شوی څنګه د مین فنکشن نه خو نه یوتي ښه مین فنکشن نه خو نه یوتي اوکې دلته موږ سره غلطي دا ده چې دا باید کامنټ کړو u is greater than I نو I موږ سره بیا څه شي دلته L شو او اوس راشه کمپایل او رانې که ګوره موږ سره بالکل د هغه مخالف شکل راغی ګوره 1 2 3 4 5 ګوره همدلته تشریح کوو سیده چې I ګوره د L موږ سره د 5 نه سټارټ شه او L موږ سره 5 نه سټارټ شه مطلب ګوره 5 پرې باید شي دا لوپ موږ سره چلیږي ځکه چې 5 د مطلب د U ویلیو 5 د 5 د L ویلیو څه دی یو نه زیات ده نو L یو پر ستوره پرینټ شي بیا سپیس به واخلي بیا به څه شي یو ماینس ماینس شي 5 نه به څلور شي څلور به بیا څه کې بل ستوره پرینټ کی بیا به چې یو ویلیو ماینس ماینس شي بیا به چې یو بل ستوره پرینټ کی بیا به چې کې را به شي دا به ستوره پرینټ کی بیا دلته باډي ته دلته راشي بیا یو ماینس ماینس شي 3 به شي سیده نو بیا به 3 بل ستوره پرینټ کی بیا به 2 شي بیا به یو شي نو یو کچېری ګریټر نه ده نو مساوي خو ده که نه نو چې مساوي شو په 15 ستوري پوره شول بیا به راشي دلته دې ځای نه ووځي انلاین واخلي انلاین کې به آی ال پلس پلس شي که ال اخلي که ای اخلي هغه ستاسو خپله خواهه سیده که چیرې زه اوس وایم چې ما سره یو داسې شکل پکار دی سیده په سمپل طریقې سره نو ما درته لکه څنګه چې ویلي و سیده زه وایم دا کاپي کوم او دلته کنټرول وي پیسټ کوم سیده او دې نه وروسته زه وایم چې دغه هم کاپي کول غواړم کنټرول سی ګوره داسې یو شکل ګوره څومره ښایسته شکل دی راغی سیده ګوره دا نیمایي ډایمنډ دی راغی سیده داسې یو شکل زه پرینټ کول غواړم نو دې شکل پرینټ کولو لپاره لومړی لوپ څه شی کوم هغه د کمنټ نه باسم سیده دغه لوپ راخلم دا څه شی کوم دا د کمنټ نه باسم کنټرول فارورډ سلاش او څه کوم دا مسافه هم دې ختموم ګوره دې باندې فکر وکړئ لومړی لوپ څه شی کوي لومړی لوپ موږ سره دغسې یو شکل پرینټ کوي سیده دغسې یو شکل او دویم لوپ څه شی کوي دویم لوپ موږ سره دې سرچپه پرینټ کوي نو که چیرې دغسې او موږ سره دې سرچپه پرینټ څه شی کوو موږ زه ورته وایم چې که دا 15 ستوري څه که پرینټ که بیا څه کوي موږ سره 4 شي بیا 3 شي بیا 2 شي دویم لوپ سیده دویم لوپ موږ سره دویم چې نیسټډ لوپ دی هغه موږ سره دا کار کوي او بیا څه شي دا ستوری دا پیټرن موږ سره پرینټ کوي چې دا دواړه یو ځای شي دې نه څه جوړ شي دې نه داسې یو شکل جوړ شي ګوره دې پوره شکل ته ګوره داسې یو شکل جوړ شي راځم اوس کمپایل او رن کوم دا ګوره موږ سره کوم شکل جوړ شو ښه دلته لږه په اوله کې موږ دلته هغه کړې ده سپیس اخیستی دا سپیس به زه لرې کوم دی نه خو که چېرې دا سپیس هم واچوم او دلته راشم دې کې هم سپیس واچوم دا به ښه شي سیده چې د هغه سیټ نه لږ لرې شي سیده F11 کمپایل یې رن کوم ګوره داسې یو شکل موږ سره لاسته راغی بلکل همداسې یو شکل لاسته راغلی ده دا وګورئ داسې یو شکل موږ سره لاسته راغلی صحیح ده نو ښکلی پروګرام